دروازې خو ما د تا بلې پې درته ویلو بسم الله الرحمن الرحیم بالکل وام تاسو چې کم وایي یا برته وایو خو خیر دی لږ په کلارې واورئ د ټول نه ډومبې دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ټولو منتظمینو ډېره مننه بیا تقویم الحق او حافظ افتاب عالم بیا ډېره مننه چې دغه ترتیب یې د هلکانو ته جوړ کړی لږې تاڼې وله ووهئ تاسو او د بازاده دانش صاحب ډېره مننه چې د هغه شیرینګل او دیر نه راغلی د هغه دپاره هم لږې تاڼې ووهئ ما په کلاره واورئ نو لږ غلی شئ ښه راته کې وي مګر په سخته نه ځي ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي او پښتون لازم ده چې جنت ته به ځي سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي او راپیښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده راپیښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده راپیښه د بېلتون موږ ته منمه مسله ده خو لوږه بیا د مینې نه اهمه مسله ده یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده او ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ او بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ امورې د جنت د مینارو به وي ستا د دې جامو په شان مخلی رنګ وام درته وایي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي سټې مات چې په کاته ورپسې نه وي یا به زبرګ وي یا به زړه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي د نړۍ هر یو ناکام زما په څېر دی چا شیندلې به اوبه ورپسې نه وي او پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي پښتون یار مې امامت کړي د دوه ژبو څوک ولاړ به په مانځه ورپسې نه وي او سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی سا صورت شي یار ته هر سړی تسلیم دی بیا زمونږ په شان چې خوله ورپسې نه وي او پارمان سو مهذب احتجاج دی هغه اوښکه چې رانجه ورپسې نه وي وخت دی مهربان په خراباتو وي وخت دی مهربان په خراباتو وي موږ به د حالاتو جنازه کوو تور مو د دښمن وي د تیارې په شان خپله فیصله به په ډیوه کوو او یاره زړه مې خولې پورې راغلی دی ځان چرته اوزګار کړی یوه شپه کوو وایي هغه کول وام درته هغه کول چې په کار ونه شو هغه کول چې په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو هغه کول چې په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته استانه دوه ورځې انتظار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستانه دوه ورځې انتظار ونه شو د خپل ژوندي احساس میرمن واخلمه په خپل دښمن رانه ګزار ونه شو او مزاحمت لکه چې سر وخوړو بیا اهتمام چرته د دار ونه شو او چغې دې چې د شارګ نه یې نږدې خدایا چې د شارګ نه یې نږدې خدایا چغې دې څنګه نه اورېدې خدایا چې د شارګ نه یې نږدې خدایا چغې دې څنګه نه اورېدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایا صبر او صبر اخر څومره صبر لنډې شوې ما باندې اوږدې خدایا او زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی دومره نږدې مې ولیدې خدایا زما نظر نه دی دا ډېر لرې دی
دومره نږدې مې ولیدې خدایه او زه چې بتلم د خراباتو پسې ته ما ته لار کې ودرېدې خدایه زه چې بتلم د خراباتو پسې ته ما ته لار کې ودرېدې خدایه او درغاړې وځمه زه چېرته یې ته درغاړې وځمه زه چېرته یې ته ای د حرم او بتکدې خدایه دروازې سره تر غاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دی هم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته د دیوال سره چې لاړې دروازې او هغه څه چې غم هم دی مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي او ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي شریندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او ویې تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل کرالې ما به نه پېژنې